د هله میډیا درنو لیدونکو سلام، پام وکړئ د نن خبري ټولګې ته. د کابل نننۍ چاودنه کې 2 کسان شهیدان شوي. د کابل امنیه قمندانۍ ویان خالد زدران وایي نن شاوخوا 3 بجې کابل ښار د شهرناو په ګلفروشي کوڅه کې د چینایي مسلمانانو او افغانانو ګډ رستورانت یعنې چاینیز نوډل اشپزخانې ته نږدې چاودنه شوې. دغه رستورانت د چینایي مسلمان عبدالمجید او د میرمنې او یو تن افغان عبدالجبار محمود له لوري په ګډه چلول کېده. هغه زیاتوي عبدالمجید د چین د شینګیانګ ایالت اوسیدونکی مسلمان دی. دلته به د چینایي مسلمانانو لپاره خواړه تحریدل او پلورل کېدل. د زدران په وینا په نننۍ چاودنه کې د ایوب په نوم یو تن مسلمان چینایي وګړی او 6 تنه افغانان وژل شوي او 13 تنه نور ټپیان دي. هغه وایي د چاودنې نوعیت لا معلوم نه دی او څېړنې روانې دي. کندهار کې د افغان او پاکستاني پوځیانو ترمنځ نښته شوې ده. سرچینو رسنۍ ته ویلي دغه نښته نن دوشنبې له غرمې وروسته د اپان او ګړۍ کلیو په شاوخوا کې هغه مهال رامنځته شوه چې پاکستاني لوري د اغزن سیم د غځولو هڅه کوله. د سرچینو په وینا افغان ځواکونو د اغزن سیم د غځولو مخه ونیوله چې له امله د دواړو لورو ترمنځ د سپکو او درنو وسلو ډزې تبادله شوې. جګړه شاوخوا نیم ساعت وروسته درېدلې ده. سرچینې زیاتوي چې په دې نښته کې افغان ځواکونو ته کوم زیان نه دی اوښتی، خو پاکستاني لوري ته مالي او ځاني زیانونه اوښتي. د ملي دفاع وزارت ویان عنایت الله خوارزمي وایي د هیواد د وسلوال پوځ لوی رئیس قاري فصیح الدین فطرت د دوحې نړیوال دفاعي نندارتون پرانیست غونډه کې ګډون وکړ. ښاغلی فطرت 13 ورځ یعنې یکشنبه دې نندارتون کې د ګډون په موخه قطر ته تللی و. خوارزمي زیاتوي چې دوحې نړیوال دفاعي نندارتون هر کال د قطر پلازمینه دوحه کې جوړیږي او د نړۍ یو له مهمو دفاعي نندارتونونو څخه شمیرل کیږي. دې نندارتون کې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو د پوځ لوی درسیزان او نور لوړپوړي چارواکي ګډون کوي. هند 2.5 ټنه سرطان ضد درمل افغانستان ته سپارلي. د عامه روغتیا وزارت وايي هند د سرطاني ناروغانو د ملاتړ او د روغتیايي خدماتو د پیاوړتیا په موخه د سرطان ضد 18 قلمه درمل د بشر دوستانه مرستې په توګه یاد وزارت ته سپارلي. د وزارت د معلوماتو له مخې د دغو درملو ټولیز وزن 1580 کیلوګرامه ته رسیږي. د عامه روغتیا وزارت رهبري د هند هیواد له دې همکارۍ څخه د مننې ترڅنګ یاد مرسته د سرطاني ناروغانو درملنې لپاره حیاتي بللي. وزارت ټینګار کړی چې یا درمل به د تخنیکي او کنټرول پړاوونو تر بشپړېدو وروسته اړوندو روغتیايي مرکزونو ته وویشل شي. د افغان حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د پولې په اوږدو کې د وروستۍ پیښې په اړه ویلي چې اړوندې ادارې د موضوع د روښانولو لپاره پراخې پلټنې کوي. مجاهد ویلي لومړني معلومات ښایي چې پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې د نشه یي توکو د قاچاق یوې ډلې د پولې له لارې د موادو د انتقال هڅه کوله او له تاجک سرحدي ساتونکو سره مخامخ شوه. د هغه په وینا د پیښې ټول اړخونه تر ارزونې لاندې دي. نوموړي ټینګار کړی چې د افغانستان سرحدونه به د ناقانونه فعالیتونو لپاره ونه کارول شي او حکومت ژمن دی چې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د پولې امنیت او ثبات خوندي وساتي. د تیرا عملیاتو ته د سهیل افریدي غبرګون وایي له سیاسي اجماع پرته سوله ناشونې ده. د خیبر پښتونخوا سر وزیر سهیل افریدي ویلي ایالتي حکومت به د تیرا سیمې هغه کورنۍ یوازې پرېنږدي چې د پوځي عملیاتو له امله بې ځایه شوي دي. نوموړي همداراز په ټینګار سره ویلي چې له سیاسي اجماع پرته شوې پرېکړې تلپاتې سوله نشي راوستلی. نوموړي د دوشنبې په ورځ په پېښور کې د خیبر ولسوالۍ د قومي مشرانو او مخاورو یوې جرګې ته د وینا پر مهال ویلي د تیرا قبایلي خلکو د هیواد لپاره سترې قربانۍ ورکړي دي او خلک باید د ستونزو پر مهال ترڅنګ ولاړ وي. هغه وایي داسې منظم فکر شته چې نه غواړي پښتانه او په ځانګړي ډول قبایلي خلک د هیواد له اصلي بهیر سره یوځای شي. د افریدي په وینا له 15 کلونو راهیسې زموږ پر ضد داسې ذهنیت جوړ شوی چې زموږ حضور نشي زغملی. نوموړي زیاته کړه چې د ټاکل کېدلو سره جوختې پر ضد منفي او ناسم تبلیغات پیل شول خو د خلکو ملاتړ د هر څه بې اغېزې کړل. افریدي ویل ما له خپل ولس سره ژمنه کړې چې ټوپک به ترې اخلم او قلم به ورکوم. د افغان حکومت لخوا مهاجرینو ته تازه پیغام: هر افغان مهاجر چې کورنۍ ولري د یوه فامیل په توګه حسابیږي.
د هر فامیل په سر به د خپل ولایت په مربوطه ښارګوټي کې 4 بسوي ځمکه ورکول کیږي. دا ځمکې به په داسې شهرکونو کې وي چې حکومت به ورته ټولې اسانتیاوې برابرې لکه سړکونه، برېښنا، د اوبو منظم سیستم، مکتبونه او جوماتونه سربیره پر دې حکومت به هرې کورنۍ ته نغدي مرسته هم ورکوي تر څو وکولی شي د یوه ټاکلي وخت لپاره خپل ژوند پرې پر مخ یوسي. همدارنګه هغه افغان مهاجر تاجران چې هېواد ته پانګه او فابریکې راوړي د هغوی لپاره 15 کلن مالیاتي معافیت اعلان شوی. هر څوک چې فابریکه جوړوي حکومتي ځمکه به ورکول کیږي او تر 15 کلونو پورې به ترې هیڅ مالیه نه اخیستل کیږي. د افغانستان اسلامي امارت د کابینې 14مه غونډه نن یعنې دوشنبه د رئیس الوزرا ملا محمد احسن اخوند په مشرۍ جوړه شوه. غونډه کې د هرات، فراه او نیمروز بندرونو د معیاري کېدو، خلکو ته د غوره خدمتونو وړاندې کولو او د بیا رغونې کارونو د پیل په اړه د ټاکل شوي پلاوي تایید شو او اړوندې ادارې د چارو د جدي تعقیب لپاره مکلفې شوې. د ایران د پارلمان مشر محمد باقر قالیباف وروستي سراسري اعتراضونه فتنه بللي او ویلي دي چې دا د اسرائیلو لخوا پر ایران د 12 ورځنۍ جګړې دوام او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په مستقیمه لاسوهنه رامنځته شوي. نوموړي دغه اعتراضونه داعش ډوله ترهګري بللي، خو پر معترضانو د وسلوال کېدو حکومتي ادعاوې تر اوسه د خپرو شوو شواهدو لخوا نه دي تایید شوي. قالیباف زیاته کړې چې علي خامنه‌ای د معترضانو او ورانکارو ترمنځ کرښه روښانه کړې او ویلي دي چې پارلمان د اقتصادي بحران په تړاو یوه غیر علني غونډه هم کړې ده. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وايي د پاکستان په کراچۍ بندر کې د ولګېدنې په پیښه کې د افغان سوداګرو یو شمېر سوداګریز کانتینرونه هم سوځېدلي دي. د دې خونې مسؤل خانجان الکوزي ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان د سوداګرۍ اتشې په مشرۍ یو پلاوی اوس مهال په سیمه کې دی او افغان سوداګرو ته د اوښتو زیانونو دقیق ارقام راټولوي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه د پاکستان په کراچۍ بندر کې د ولګېدنې له امله افغان سوداګرو ته د زیانونو د اوښتلو خبر ورکوي. د داووس نړیوال اقتصادي فورم اعلان کړی چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچي ته ورکړل شوې رسمي بلنه لغوه کړې ده. د فورم د اعلامیې له مخې که څه هم عراقچي ته د تیر منې په موسم کې د ګډون بلنه ورکړل شوې وه، خو په وروستیو اونیو کې په ایران کې د ملکي وګړو د ژوند تراژیدیک ډول له لاسه ورکول دې پایلې ته رسېدلي چې سږکال په داووس کې د ایران د حکومت د کوم استازي حضور مناسب نه دی. د داووس نړیوال اقتصادي فورم ټینګار کړی چې د بشري وضعیت او وروستیو پیښو له امله دا پریکړه کړې او دا ګام د نړیوالو اندېښنو انعکاس ګڼل کیږي. دا پریکړه په داسې حال کې کیږي چې پر ایران د پراخو اعتراضونو او د امنیتي ځواکونو د سختو چلندونو راپورونه خپاره شوي او د نړیوالې ټولنې غبرګونونه راپارولي دي.